او یو مور بچو ته ویلې نامه چا سره به اوسم یو مور بچو ته ویلې نامه چا سره به اوسم د ځان سره دا یو هم نه ساتله چې دا ولې آخر کې ګرنیټ رو څونه کتاب لري چاپ کړي دا 500 کاپی مو چاپ 500 کې څو کاپی خلکو واغشت 4300 روپو تقریبا خرڅ شوي دي او نور خو بس مانه په مشکل به 15 کتاب خلکو واغشت او جمدا ډېر خو ماسي خلکو له ورکړي کتاب په ځای تا خلکو نقد ورکړي اوس پورې وته ډېر دوا او جمدا سره جی وې د کونډې زوی مور ته جړل ویل مور کتاب ته مې بسته په کار ده او دا چې شلېدلې ځای په ځای لوپټه دا چې شلېدلې ځای په ځای لوپټه دې پښتنې له لوپټه په کار ده تا چې دا کتاب چاپ ک د مردان کتابخانو واغشت نه جی دې کتاب په ځای چې 500,000 دې پاغي ورکړي کنه بلخې ګډبدي ساتي دغه اختر نه باندې مخکې خرڅ کړ پوره 2.5 لک روپۍ به دل کړي ما چې د خپل ارمان په خپله جنازه وکړله لکه بیروخه یو انسان ته مې ناره وکړله او چې د حالاتو ګردشونو بلها ستړې کړم نو د خپل احساس د سوري لاندې مې دمه وکړله دا چې نامولا فقیر صاحب د مردان د سیمې سره تعلق دی جی او کله کله زموږ په پروګرامونو کې د دې سیمې دا شعرا هم تاسو وینئ ګورئ زه دا پروګرامونه په یو خاص مقصد کوم چې دا کومه پښتو ژبه مو تاسو وایو روان لس کاله پس په انشاءالله په دې کې اردو هم ډېرې د ترکي الفاظ به پکې هم وي جرمني به پکې هم وي کېدای شي چین والا پکې هم څه ژبې راکړي او د دې نه به یو داسې اچار جوړي لکه څنګه چې تاسو د سند اچار خورئ پښتو به داسې یو شي چې به صرف یو شاعر سره پاتې شي د کتاب دی نو که دا پښتانه دا شاعري لیکي نه نو دا پښتو روکه ده اینا به څنګه خیر جی الحمدلله استاد والا دا کتاب به کله چاپ کتاب خو جی ما 2023 کې چاپ کړی خرچه د پیسو نه خرچه مو به جی 50,000 روپۍ تقریبا راغله څونه کتاب لري چاپ کړي دا 500 کاپی مو چاپ 500 کې څو کاپی خلکو واغشت او جی بس داسې ووایم چې ډېر خو ماسي خلکو له ورکړي او چې کوم دغه دي نو 4300 روپو تقریبا خرڅ شوي دي او نور خو بس مانه په مشکل به 15 کتاب خلکو واغشت او جمدا دې کتاب په ځای تا خلکو نقد ورکړي اوس پورې وته ډېر دوا او جمدا سره جی جمدا سره دا کتاب خلکو نغری ته وشتي به بوتي دا یو ټیم شیخ په پخیدي شي کنه پښتانه په کتاب سکی پښتانه په کتاب سکی نو بس پښتانو کتاب ګوري نه نشي کاته جی پښتو لستی شي نشي لوستي پښتو لیکلی شي نشي لیکلی جی دا کتاب سره لیکو نو یو کار دی چې موږ شاعرانو زموږ یو استاد هغه وي د شاعرانو دړه زور ډیر دی کنه د دې وجه چې دی له خپته را چې دا کام نه پښتو ویلی شي نه لوستی شي نه لیکلی شي او بیا هم دی لګیاري چې کوم دین هغې دپاره کتابونه چاپ کوي د پښتو ژبې خدمت کوي یو خبره به کوم بیا به نور سوورو د دې کتاب په ځای چې 50,000 دې پاغې ورکړې که نه بلخې ګډبدي ساتي د هغه اختر نه به دې مخکې خرڅ کړو پوره 2.5 لک روپۍ به دله کړې وې ښه راځئ چې د نورو بیا مخکې خبرې کوو صحیح ده جي وایي جي چې د خپلو لاسو کرښې پرې کوي په جړه سر دی د خپلو لاسو کرښې پرې کوي په جړه سر دی دا څه کوي دا څوک دی دا سړی ښه زورور دی او د سترګو یې په مخ راځي رودونه کتارونه د سترګو یې په مخ راځي رودونه کتارونه خپل ځان لره خیرې کوي د ځانه مرور دی پکه سبتر کاڼي او جی پکه سبتر شاعري د کله راشي شاعري چې زه د 2005 نه شاعري کوم شاعري چې کم سړی کوي کنه نو دا په دې ساس غټلی شي نه جی هیڅ هم نشي ګټلی جی دا یو شوق بس دا جی او تا چې دا کتاب چاپ که د مردان کتابخانو واغشت نه جی
په ډېر بخښنې سره به دا خبره وکړم جي لکه بده نه ده دا خبره که زمونږ د کام زلمي زمونږ بچي نورې ژبې زده کړي نو دا بده نه ده خو هغه کتابخانو والا بعضې مونږ ته دا ووایي که نه چې پښتو کتاب سوکلي نه لکه څه دپاره یې کیدو که نه نو چې کوم دی مونږ همدغه غوښتنه کوم ستاسو د ټي وي په وساطت سره چې مونږ ټولو پښتنو له پکار دی چې پښتو ولولو پښتو زده کړو پښتو مخکې خوره کړو یقین اوسه څنګه تاسو په شروع کې یو ورځ به داسې راشي مونږ به هم ورک شو مونږ به هم ورک شو که نه ښه سره ته ډالۍ که بیا مخکې ځو ښه جي د غزل څه شعرونه به در سره جي ووایم جي چې زمانه پټېدله تښتېدله چې دا ولې زمانه پټېدله تښتېدله چې دا ولې د خپله حوصله زما د دله چې دا ولې او معصومه وه تنکۍ وه ګلالۍ وه سره غرمه کې معصومه وه تنکۍ وه ګلالۍ وه سره غرمه کې جړل یې وخت په یبله ګرځېدله چې دا ولې او دې پسې شعر دی جي چې په څه باندې روان شوی دا سړی دوی سره داسې رشته خو دوی تر اوسه به پالله چې دا ولې او ګلرنګ و تاسو ته ډالۍ وي جي چې ګلرنګ و ګل رخسار و حسندار و مزېدار و ګلرنګ و ګل رخسار و حسندار و مزېدار و ښکلا په ټوله لار ترې پرېوتله چې دا ولې او یو مور بچو ته ویلې نامه چا سره به اوسم یو مور بچو ته ویلې نامه چا سره به اوسم د ځان سره دا یو هم نه ساتله چې دا ولې آخر کې ګرنیټ رو مور چې بچی له اواز ورکوي که نه چې زویه راشه دا لفظ زویه که نه دا پیوس شي د بچي په دې مازغو کې دا د په وینه کې خوري دا مور چې کله خبرې کوي که نه نو دا اولنې اواز چې راځي که نه د ماشوم نه دا د مور راځي ځکه د ژبې ته وایي دا مورنۍ ژبه ده مورنۍ ژبه په مورنۍ ژبه کې ته ساینسدان نه جوړې انګلیش ته ور واچې اپې لوډیا کوړیا کې په مورنۍ ژبه کې ډاکټر نه جوړېږي په غرق او تباه شي په مورنۍ ژبه کې انجینیرنګ سبق په پښتو کې نه دی په لوډیا کوړیا شي د کوم دقه ژبه کې هم په دغه شوبو کې ته راولې په خدای باور وکړه د هر زمیندار بچی به آینسټایني خو که چې ژبه خپله نو په کور کې د ماشوم د بیبي ښکلې ژبه او بهر چې وځي نو غیر ژبې نو دی مکسچر شي نو د اخوا تلی شو نه دی خوا اړې اوچ وي نو چې د انګلیش زده کړي نو دا قابل دی او چې پښتو وایي وي دا ناپوهه دی د ژبو دغه تنزل ما په دنیا کې یو ځای هم نه دی کتلی سوای د دې مورنۍ ژبې چې دا د تنزل او د زوال ښکار ده ښه څه به دا نور ورونو لکه دا دمه نه لو مړه طارق ته هم په خدای باور وکړې که دا ته وایي چې دمه لکه دمه اخلو خوښ هم ده جي او جي ډېره مهرباني طارق صاحب Dr. Iramzeeb Dental and Skincare Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrofacial, hair and face PRP, whitening injections. नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं। मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज। राब्ता नंबर 0333338037। A Saudia double action chemical brand Power Magic washing powder. वॉशिंग पाउडर से हों अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी। असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड। मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन, अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री। چاله دنیا کې دبدبه پکار ده چاله دنیا کې دبدبه پکار ده چاله ځواني او میکده پکار ده دا چې او تر لارو کوڅو کې ګرځي دغه یتیم ته حوصله پکار ده دا چې او تر لارو کوڅو کې ګرځي دغه یتیم له حوصله پکار ده نه کنه نه په سوال پیرزو مې نه دی نه کنه نه په سوال پیرزو مې نه دی نه کنه نه په سوال پیرزو مې نه دی د قلم او مدرسه پکار ده د کونډې زوی مور ته جړل ویل سبجان صاحب وې د کونډې زوی مور ته جړل ویل مور کتاب ته مې بسته پکار ده او دا چې شته درې زې په زیلو پټه
دا چې شلیدلې ځای په ځای لوپټه د پښتني له لوپټه پکار ده او هلته د ژوند به څه حساب ورکوي هلته د ژوند به څه حساب ورکوي دلته د دې محاسبه پکار ده او زما انعام چې د بخشش وي سبب ما ته یو داسې سجده پکار ده څه وخت سونه ما خو دې سبق بس څلورم پاس کړی دی بس بیا د نورو نه او نو ته مطالعه کې او جی مطالعه کوم بل کتاب به راځي او جی ان شاء الله راضي پکا دا ورنی کتاب خو دې وینو خړ بیا هم بل کتاب چا او جی او چاپ کوم ان شاء الله پښتانه ندی سیمه خلک نه کتاب اخلي ان کتاب لولي بیا ولې کتاب چاپ شوق ته نه جنا بس خدمت جدا کو د خپل وس مطابق به د پښتو ژبې خدمت کوو او ان شاء الله دا کاروان به تر مرام رسي ان شاء الله ان شاء الله زه بیا بدل شو ان شاء الله یوسف جان سے وایي چې یم تنگ شوی له دې شوره د جنگونو له دې زوره دا چې سره ورونه بل دي دا بل شوي له پیغوره او ظلم جبر په ما مکه ظلم جبر په ما مکړه درته زه نه نیسم ګوره او دا سړی به څه سړی دا سړی به څه سړی وي چې حق خوري د خپله خوره مهرباني انعام الله فقیر صاحب او کابل کتاب دم چاپ کا او بیا که جاله مالې په پرتینو ماته بیا خبر صحیح ده ان شاء الله د مردان په کتابخانو کې ستاده کتاب ځای نشته د کتابخانه مالک ګرام نه دی کتاب سوغواړي نه سو کتاب لولي کما جبا او کوم مور چې په منګ ګرانه او دا هغه جبې نه منګ دونه نفرت کړی چې د دې به یو بینر تاسو ته چې په دې پرې مردان کې په پېښور کې ښکاره نشي ځکه چې څوک یې لوستی نشي نو ځکه چې د دې اوس قدر نه دی پاتې جبې چې بې قدر شي قامم بې قدر شي ستا تهذیب او تمدن بیا د تاریخ حصه شي نو داسې قام جوړ شه چې په خپله ژبه یاد شي پښتو صرف ژبه نه ده په ټوله دنیا کې پښتو صرف ژبه نه ده بلکې موږ پښتو کوو هم پښتو غیرت دی دود دی دستور دی دا ژبه نه ده دا خپله کا ستا ډېره مهرباني او یو خبره ته بل هم کومه ته خو په ډېر خفه کېږي خوړه ته ما چوه څنګه چې ستا کتاب څوک نه لي نو دام نه تایم چې دا پروګرام باندې ډېر کم خلک ګوري صحیح ده جی خفه نه شي نه جی نه بس ستاسو ډېره مننه کوم چې تاسو دومره راغلې مال هم وخت راکړه زما دپاره دا غټه خبره ده جی دا غټه خبره ډېره مهرباني انعامه ډېره مهرباني